د زابل ولایت امنیه قومندانۍ د رسنیو دفتر وایي چې د کورنۍ چارو وزارت د کورنۍ امنیت لوی ریاست اړوند د ولایتي امور رئیس د زابل امنیه قومندانۍ د مسولینو سره ناسته وکړه. دوی زیاتوي چې د ولایتي امور رئیس مولوي محمد حنیف ملنګ د زابل امنیه قومندانۍ د مسولینو سره داسې مهال ناسته وکړه چې د امنیه قومندانۍ د ادارې مرستیال په ګډون یو شمېر نور مسولینو هم حضور درلود. دوی زیاتوي چې ښاغلي ملنګ د خپلو خبرو پر مهال د داخلي امنیت د ریاست پر ارزښت او دلته هم په مجلس کې ټولو مسولینو ته لازمي لارښوونې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې امنیه قومندانۍ په نظامي برخه کې یو اجرایوي قوه ده، دندې او مسولیتونه یې لوړ چې باید په پوره اخلاص مخته یوړل شي. هغه وویل چې د پولیسو په لیک کې ټول مسولین او منصوبین مکلف دي چې د ولس لپاره په پوره اخلاص او صداقت خدمت وکړي او د ټولنې لپاره باید خادمان واوسي، نه د ټولنې واکمن. نوموړي علاوه کړه چې په دې سره به د جرمونو کچه هم راټیټه شي.